बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मा मशरानो, ज़मा मीना वालो, ज़मा अरुणो, خویندو، کشرانو، مشرانو، تاسو ټولو ته زه د زړه تل نه ستړي مه شوي یم. هرکله یې درته وایم چې تاسو دې خدای ډېر خوشحاله لري. دا پروګرام چې دا په نن ورځ را جوړ شوی دی او بیا به دا څه هفته به یا به لس ورځې، نو دا ټول ډېره لویه خبره ده او ډېره لویه مینه ده. که هغه په پاکستان کې ده، که هغه په افغانستان کې، په کابل کې، په کندهار کې، په دوبۍ کې که دي، که لکه په UAE کې دي، او که په هغه په انګلینډ کې دي، په ناروې کې دي، په سویډن کې دي، ډنمارک کې دي، په انګلینډ کې، امریکا کې دي، لکه هغه ټولو ته د زړه د کومې ستړي مه شوي یم او زه ډېره مننه کوم. ډېره عزت افضایي ماله راکړه او زه به د دې خبرې دا خبره خو زه نه هېرولو ده تر مرګه پورې. زه به دومره سړی یم یا نه، خو چې تاسو دا پروګرام کوم جوړ کړی دی، نو زه زړه کې دا وایم چې یاره ته خو ډېر ښه مینه ناک او مینه وال ملګري لرې او زما خو په ټولو باندې سلامونه او آفرین دي په دې چې دا ډېر یو عجیبه تنګ لنډ وخت دی او په دې کې دومره لوی پروګرام را جوړ شوی. ما سره د دې الفاظ نشته چې وړه خوله لویې خبرې. نو زه بیا هم دوی ته هرکلی ویم، ستړي مه شي ورته وایم. نو زما دغه عرض دی چې که چېرته هم زمونږ په دنیا کې دا پښتانه وروڼه دي، محبت کوي، مینه کوي، لکه چې څنګه د دې ورورولۍ کې لکه دوی خپل هغه وخت تېرېږي. نو زما پیغام خو دومره دی چې یاره خپلو کې یو بل سره مینه کول، محبت کول، نو په دې باندې د انسان عزت نور هم جوړېږي او ډېر لوړېږي او نفرتونه خورول نه، محبت او امن. خدای دې هر طرف له امن راولي او بس دغه زما عرض دی چې محبت او مینه خپلو کې زمونږ سره هم لکه چې څنګه کړې ده دغسې د هر چا سره پکار ده. مونږ له هم پکار ده، تاسو له هم پکار ده چې دا ژوند په مینه او محبت تېرېږي، نو ډېر خوند به کوي او ډېر خدای دې وکړي چې همدغسې هغه وایي که نه، پښتو ټکی دی، وایي دومره دې خوشحاله کړم لکه په ایمان چې سړی خوشحاله شي. نو د دې نه بله غټه خبره کومه یوه ده چې پښتانه وروڼه زمونږ څومره مشران، کشران، واړه زاړه، وروڼه، خویندې څومره چې دي او په دې موقع باندې هم یو ځای دي. افغانستان زمونږ لپاره داسې مینه او محبت لري او داسې مثال دی لکه په بدن کې چې دوه سترګې وي، پوه شوې، نو هغه درد او دوکې د دواړو یو شان دی، که دا خوږېږي او که دا خوږېږي. او بس دا سترګې د خدای نه ده نظره کوي او خدای دې هر وخت امن لري، محبت او مینه په هر طرف چې چېرته موږ په ټولو باندې خوږېږو، دردېږو، نو بس خدای دې موږ ته د یو بل غم نه ښیي. او د الله په امان به درته ووایم، د خدای په امان.